په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو خلاف د اسلامي امارت تازه اقدام او د پاکستاني ځواکونو لخوا د اسلامي امارت د یو والي د زوی وژل کېدل. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر. یو شمېر سرچینو ویلي چې د بادغیس لپاره د اسلامي امارت د مرستیال والي مولوي غلام محمد احمدي زوی بدرالدین یوسف یو له هغو دریو جنګیالیو څخه دی چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په کلاچي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په اپریشن کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا بدرالدین یوسف د پاکستاني طالبانو په یو روزنځي کې روزونکی و. سرچینې ډیره کړې چې هغه د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د پاکستاني ځواکونو د بي پیلوټه الوتکې په برید کې له پاکستاني طالبانو سره وژل شوی. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دویم خبر. د اسلامي امارت تر واک لاندې د باختر خبري رسنۍ د خبر له مخې د ننګرهار د رسنیو او کلتور ریاست ګرځندوی څانګې په جلال آباد ښار کې 23 سیلیز او زیارتي شرکتونه مهرلا کړل. چارواکي وایي چې تړل شوو شرکتونو د فعالیت جوازونه نه درلودل. د ننګرهار د رسنیو او کلتور ریاست د ګرځندوی مشر عید محمد حنفي وایي د شرکتونو د چارو له څار سره یې هغه 23 شرکتونه او د آنلاین خدمتونو دفترونه چې جوازونه یې نه درلودل مهرلا کړل. د ګرځندوی مشر ډیره کړه دا بهیر به تر هغې دوام مومي تر څو ټول شرکتونه قانوني جوازونه ترلاسه کړي. خو په ننګرهار کې د سیلیزو او زیارتي شرکتونو ځینې مسؤلان نیوکه کوي چې د کاروبار خوند یې چندانې نشته، خو اسلامي امارت ترې د جواز د نوي کولو او مالیې په نوم ډېرې پیسې غواړي. په ننګرهار کې سیلیز او زیارتي شرکتونه ډیری د ایران او پاکستان ویزو په بدل کې کمیشن اخلي او دغه ویزې په لوړه بیه په تور بازار کې خرڅوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.